بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو ټول ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ او ستاسو د روغتیا په هیله. تاسو ته مو په تیره کورنۍ دنده درکړې وه، تیره ورځ هغه کورنۍ دنده مو سرته رسولې ده. تاسو ټولو سرته رسولې، ډېر ښه. موږ د کورنۍ دنده څه شی درکړې وه تاسو ته؟ ما د مونو هایبریډ جدول یا هغه د پونټ مربع چې ورته وایي هغه درس ورکړی و. بیا هغې نه وروسته موږ د دی هایبریډ په هکله باندې تاسو ته هغه تېره ورځ باندې په تخته باندې ولیکه او هم کراس کړه. هغه نتیجه یې موږ په څه شي کې ولیدله؟ دننه په جدول کې ولیدله چې کوم نسل منځته راغی. بیا دا د یو نبات هغه دوه صفتونه وو. بیا دی هایبریډ هم کار وکړه. د دی هایبریډ په هکله مې تاسو ته یو څه شی درکړی و، یو کورنۍ دنده درکړې وه چې تاسې په خپله څه شی کوئ، کار وکئ. نو هغه کار تاسې کړی یم، ځکه هغه خو ډېر وخت هم نیسي. زه یې تاسو ته نه تکراروم، خو دوه صفتونه وو چې مور او پلار څه شی درلوده د دی هایبریډ کې، چې مور او پلار په دوه صفتو کې سره توپیر درلوده. چې موږ او تاسې څه شی کار کړی وه؟ شنه دانه او هغه شنې دانې برسېره څه شی وه؟ هغه ګونجه دانه وه. او بل صفت یې څه شی و؟ د ژیړه دانه وه او صافه دانه وه. دغه دوه صفتونه موږ کارولي وو. یا تاسو ته مې د غوږونو په هکله دنده درکړې وه چې نښتي او هغه خلاص دغلته چې نښتي وي او خلاص وي، د هغې په هکله څه شی مې درکړي وو. تاسې هم سرته رسولې ده. ډېر ښه. اوس نشو کولی چې هغه جدول زه تاسو ته رسم کړم او هغه تاسو ته درکړم. خو نن موږ تاسو د نن ټولګی چې موږ تدریسوو هغه څه شی دی؟ د 12م ټولګی دی او مضمون مو څه شی دی؟ بیولوژي ده. کومه پاڼه تدریسیږي؟ دې کې 14مه، 14مه، 15مه پاڼه ده. او کوم لوست مو دی نننی؟ اووم لوست مې دی. اووم لوست دی. موضوع څه شی ده؟ ارثي صفتونه دي. او د دې دندې په موخه مو څه شی ده؟ د دې دندې د دې لوست موخه مو دا ده کله چې تاسو دغه صفتونه وپېژندل، دا صفتونه څنګه انتقالیږي، نو په دې باندې به تاسې وتوانیږئ چې دغه صفتونه چې انتقالیږي په کومه یا کوم صفت یا کوم علیل چې ناروغ وي هغه یو نسل نه بل نسل ته انتقال شي، دا کومه ناروغي منځته راوړي نه راوړي، په دې باندې به تاسې ټول پوه شئ. ښه، اوس راځو دې ته چې تاسو تر څو داسې کړي دي چې که چېرې وغواړئ خپلې د کورنۍ هغه څه شی شجره وپېژنئ، څنګه به وپېژندل شي؟ دغه شجره موږ او تاسو څنګه کولی شو چې وپېژنو؟ دا شجره دې باندې بیولوژي پوهانو کار کړی دی. څنګه یې کار وکړی دی؟ یوه شجره یې ترتیب کړې ده. شجره یې ترتیب کړې، خو دغه شجره بیا کلونه سره نیسي. څه شی نیسي؟ کلونه نیسي چې موږ تاسې هغه شجره پیدا کړي. علماو په دې باندې کلونه نیولي دي، خو د دې شجرې په پیدا کولو سره یو بل کار هم یو لاسته راوړنه یې کړې ده چې د دې شجرې سره یو څه شی له هغه پېژني، هغه نیمګړتیاوې چې یعنې یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، هغه مریض علیل څه شی؟ هغه مریض علیل، هغه چې کوم علیل مریضي لیږدوي هغه هم پکې پېژندل کېږي د شجرې په ترتیب کې چې دا کلونه نیسي. په دې کې بیا هم څه شی کېږي؟ دغه علیل هم پیدا کېږي چې کوم علیل څه شی لیږدوي؟ ناروغۍ لیږدوي. اوس دغه موږ ویلي چې زیاتره ناروغۍ چې دي دا خپله ژوندی موجود چې کله لیږدوي یا کوم حیوان چې لیږدوي هغه په خپله پرې اخته نه وي. صحیح ده؟ اخته نه وي، ولې هغه علیل پکې شتون لري. څه شی لري؟ هغه علیل شتون پکې لري چې دغه مریضي ولیږدوي. اوس موږ تاسې وایي چې دغه مریضي چې لیږدوي هغه خپله هغه شخص څه شی وي؟ سالمه وي. څه شی وي؟ سالم وي. که چېرته موږ وایو یو شخص، صحیح ده، دلته به ولیکو چې شخص، دغه شخص، دا شخص څه شی دی؟ جوړ دی، مریض نه دی. څه شی دی؟ مریض نه دی. خو یو بیلګه وایي د دغه شخص څخه داسې یو ماشوم منځته راځي چې هغه مریض وي. تاسو کتاب کې لیکلی ده چې خدري البینیزم، یا موږ خدري ورته وایي، خدري مریضي، دا ناروغي شخص سالمه ده، ولې اولاد یې وګورئ چې داسې مشکل باندې اخته دی. ولې دغه مشکل باندې اخته شو اولاد یې؟ ولې خپله سالمه ده. یعنې خپله چې سالمه وي هغه ماشوم چې د ده څخه منځته راغی هغه مریض دی. هغه څه شي مریضي لري؟ البینیزم مریضي لري یا خدري مریضي لري.
صحیح ده دغه مریضي لري. کله چې دا مریضي ووایي نو د دې مریضي مشخصات څه شی دي چې دې کې دغه حیوان یا انسان منځته راشي د دې مشخصات څه شی دي دا به ټول سپین ویښته لري. صحیح ده سپین ویښتان به وي. څه شی به وي؟ ویښتان به سپین وي. ښه ویښتان به څه شی وي؟ سپین وي. دوهمه څه شی ده د دې سترګې به څه شی وي؟ سترګې صحیح ده سترګې به سرې وي. دا مریضي چې ده که هغه حیوان مې تاسې به لیدلی وي که نه ځینې حیوانات او هغه به هم تاسې لیدلی وي انسانان ګورئ ټول ویښتان ږیره مو ګورئ ټوله سپینه ده وریځې مو ګورئ ټولې سپینې دي همدارنګه د بدن ویښتان چې مو ګورئ ټول سپین وي او سترګې چې ګورئ سترګې څه شی وي دی سترګې سرې وي. بل د دې په بدن کې څه شی وي؟ یو ماده ده هغه څه شي ماده ده د دغه شخص چې دغه شخص نه کوم نسل یا هغه ماشوم صحیح ده ماشوم منځته راځي د دغه ماشوم په بدن کې یو ماده ده میلانین په نامه. څه شي په نامه؟ میلانین. میلانین صحیح ده دغه میلانین د ده په بدن کې څه کېږي نه جوړېږي. دا تور بخنه پیګمنټ تور رنګه پیګمنټ دی. څه ده؟ تور رنګه څه شی ده؟ پیګمنټ دی. دا د ده بدن نشي جوړولی. تاسې ګورئ چې بدن یې سپین وي ټول بدن یې څه شی وي؟ سپین وي. نو دا د دغه شخص چې سالمه دی د ده نه مریض راغی موږ وویلې دی په خپله اخته نه دی ولې مریض ماشوم په دغه ناروغۍ باندې چې بدن دغه ماده نشي جوړولی د میلانین چې هغه تور رنګه پیګمنټ ده نو هغه بدن هم سپین وي ویښتان هم ټول سپین وي سترګې هم څه شی وي؟ سرې وي. دا خو یوه خبره شوه. بله خبره دا ده چې د دغه مریض علیل په وسیله باندې دا هغه راتلونکي نسل ته هغه مریضي ولېږدله ځکه د ده په جینوټایپ کې هغه علیل مریض شتون درلوده. دا بل دا ویلې چې کله موږ نارینه او ښځینه وایي که نه که چیرې موږ وایي چې په نارینه او ښځینهو کې صحیح ده ارثي صفتونه چې دي یو دغه جسمي دي او بل د جنس پورې اړه لري. ارثي صفتونه څه شی دي؟ ارثي صفتونه چې دي ښه ارثي صفتونه چې دي دا یو د ارثي صفتونه یو څه شی دي؟ جسمي دي او بل جنس پورې اړه لري. جنس پورې اړه لري. خو هغه علیلونه چې د جنس پورې اړه لري که نه هغه په کومو کروموزومونو کې شتون لري؟ هغه په جسمي کروموزومونو کې. هغه علیلونه چې په جسمي جسمي علیلونه څه شي پورې اړه لري؟ جسمي کروموزومونو پورې. جسمي صحیح ده کروموزومونو کې شتون لري. صحیح ده. او جنسي کروموزومونو په صرف هغه علیلونه چې جنسي کروموزومونو باندې چې لري موقعیت لري هغه په کوم کروموزومونو کې؟ هغه په جنسي کروموزومونو. اوس تاسو پوهیږئ چې جنسي کروموزومونه کوم کروموزومونه دي؟ یو ایکس کروموزوم دی بل وای دی چې دا په نارینهو کې دي. صحیح ده. او بل ایکس کروموزوم دی چې دا په څه شي کې دی؟ ښځو کې دي. صحیح ده ښځو کې دغه دوه جوړې کروموزومونه دي. برسیره در دې دا خو څه شی شته؟ دا خو جنسي شته. او جسمي کروموزومونه چې دي دغه یوه جوړې نه بغیر دوه ویشت جوړې هغه څه شی دي؟ هغه جسمي کروموزومونه دي. اوس راځو دغه نارینهو ته. اوس نارینهو کروموزومونه چې وایي دا دوه کروموزومونه دا وایي چې کله چې دغه ناروغۍ لیږدول کېږي دغه ایکس کروموزوم چې دی د وای په پرتله دا غټ وي ځکه وای کوچنی وي او د وای پر مخ هغه جینونه هم لږ وي او د ایکس چې دی ایکس غټ دی جینونه هم زیات دي صفتونه هم زیات څه جنسي صفتونه دی زیات لیږدوي. خو که چیرې مغلوبه جین علیل وایي چې مغلوبه وي هغه هم بیا دغه څه شی
بېنظمي یا هغه بېنظمي چې وایي د کروموزومي بېنظمي هم بیا څه شی کوي راښکاره کېږي په څه شي کې په نسل کې او ایکس دغه ایکس کروموزوم صحیح ده دی راښکاره کوي خو ایکس که چیرې جسمي کروموزومونو په جسمي باندې د جسمي پر مخ هغه ناروغ الیلونه شتون ولري هغه په مساویانه هم ښځینه او هم نارینه ته انتقالیږي خو که چیرې دغه ایکس کروموزوم موږ وایي دا ایکس کروموزوم باندې شوي شتون ولري یعنې دغه ناروغۍ د ایکس کروموزوم لیږدوي که چیرې په دې کې مغلوبه جنس صحیح ده شتون ولري ناروغ وي د غالب په موجودیت کې دا نه څرګندېږي خو دا مغلوبه هم بیا بل نسل ته لیږدول کېږي بل اوس راځو بلې برخې ته په دې باندې خو تاسو پوه شوئ چې دا ناروغۍ څنګه لیږدول کېږي دی که چېرته هغه شخص هم څه شی نه وي مریض نه وي دا ناروغۍ لیږدول کېږي راځو دا بلې برخې ته چې د دومه برخه د دومه برخه څه شی ده دومه برخه د دې موضوع چې ده هغه د وراثت په اړه د عوامو ناسمه څه شی ناسمه تصورونه د وراثت په هکله وراثت په هکله د عوامو د عوامو څه شی ناسم تصورونه په دې هکله باندې بس تاسو ته ډېر په لنډو ټکو باندې معلومات درکړم چې ځینې خلک په دې عقیده دي چې پلانکی زموږ د وینې نه څخه دی پلانکی زموږ د وینې رګ ورسره شریک دی او همدارنګه داسې وایي چې ولا په موږ سره په وینه کې څه شی دی شریک دی نو دغه نظرونه د خلکو دي په دې عقیده دي چې دغه وینه موږ سره شریکه ده خو دغه د وینې شریکتیا چې ده دا ګر که چېرته دغه د مجاز لري ځکه وایي دا پلانکي سره زموږ وینه شریکه ده خو په دې هکله باندې د بیولوژي پوهانو ځینې څه شی کړي دي یا جینیټیک پوهانو په دې هکله باندې هغه کړی دی معلومات لاسته راوړي دي چې نه دا ارثي صفتونه چې دي دا د وینې پورې اړه نه لري که چیرې داسې وای نو ځینې خلک اوس هم په دې عقیده دي خپله وینه ټوله کله تبدیلوي نو هغه خپل بل نژاد نه وینه نه اخلي خپل نژاد نه وینه اخلي ځکه وایي که چیرې د پلانکي نژاد نه موږ وینه واخلو د هغه صفتونه به موږ کې راڅرګند شي خو داسې نه ده که چیرته داسې وای نو دغه کس چې به مریض کېده دا وینه به یې ټوله تبدیلوله د بل روغ شخص به یې اخیستله دی به سالم و یا هغه صفتونه چې په هغې کې ول دې کې به هم راښکاره کېدل او ځینې په دې عقیده ول چې که چیرې یو کس په کم عمر کې څه شی وکړي واده وکړي صحیح ده واده وکړي نو د دغه ماشوم چې منځته راځي ځینې نیمګړتیاوې به لري خو نه دا خبره داسې نه ده د هغې د واده د کم عمر له طریقې څخه کم عمره کې واده کړی وي نو د دغه واده داسې نتیجه وه چې هغه ماشوم څه شی کېږي د دې لګنې خاصره وړوي او همدارنګه رحم د دې د رحم نو کله چې هغه ماشوم د دې په رحم کې وي د هغې د فشار د لګنې خاصرې د وړوکیوالي ځینې هغه عیبونه پکې لیدل کېږي یا منځته راځي چې محیطي هغه دي تغییراتونه دي او بل دا ده چې خلک وایي چې دغه ارثي ناروغۍ د ځوانۍ که چیرې یو ځوان واده وکړي نو ښه ماشوم با استعداده ماشوم به د ده منځته راشي یا په دې عقیده و چې ځوان واده وکړي د هغه ماشومان به بې استعداده وي خو دا خبره غلطه وه ځینې ویل چې عمر پورې اړه لري دغه صفتونه چې ښه په ځوانۍ کې واده وکړي نو د هغه ماشوم به ذکي و هوښیار وي خو که چیرې عمر زیات وي نو د هغه به د ماشومان سالمه نه وي نو خو اوس ساینسپوهان وایي چې عمر لږ تاثیر لري ځکه په هغه کسانو کې چې مورګانې عمر زیات وي هغه ځینې کروموزومي تغییرات منځته راځي څه شی راځي ځینې کروموزومي تغییرات منځته راځي د هغه مورګانو کې چې په راتلونکي لوست کې به موږ تاسې ووایو هغه میندې چې ډېر عمر لري ځینې استثناءات وجود شته دي چې په هغه ماشومانو کې منځته راځي یا د هغه زړه سوریوالی دی یا داسې نورې ناروغۍ دي د هغه به موږ تاسې په راتلونکي لوست کې ولولو خو دا خبره باندې پوه شئ چې دغه وینه د ارث یعنې خواص لیږدونکي نه دي
خواص لیږدونکي نه دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته واخلي د هغې په خواصو کې تغییرات راشي یا داسې عقیدې چې مې داسې څه ویل خلک په کومو عقیدو باندې ویل هغه عقیدې هم څه شی دي ناسمې عقیدې وي چې دی دغه عقیدو باندې ویل چې ماشوم که ځوانۍ کې واده وکړي نو دغه مشخصات به په ماشوم کې لیدل کېږي که چېرته په لوی وي او یا عمر زیات وي هغه واده وکړي د دی په هغه اولادونو کې دغه بدلونونه لیدل کېږي نو دا هغه مورني ولې ځینې دواویانې هم په دغه جناني مرحله کې څه شی کېږي تغییرات راوړي په ماشوم کې هغه هیروین دي هغه که فرض مثال الکول دي هغه که د عصبي اختلالاتو شنوالی دی دغه هم په دې باندې څه شی کوي په دغه ستونزو باندې رول لري ولې دغه نورې پورتنۍ عقیدې چې وي هغه ناسمې عقیدې وي اوس تاسې وپوهېدلې چې ارثي صفتونه وینه نه لیږدوي څه شی وینه ارثي صفتونه لیږدونکي نه دي چې د یو شخص بل شخصه وینه واخیستل شي هغه څه شی ولیږدوي هغه صفتونه هغه شخص ته ولیږدول شي په دې یعنې تاسو ته په درې ټکو کې زه دا درس موخه اهمیت تاسو ته وایم موخه باندې خو پوه شوئ چې ناسم دغه ارثي صفتونه څنګه ناروغۍ لیږدوي هغه سالمه شخص څنګه ناروغ ماشوم منځته راوړي په ده باندې هم پوه شوئ دومره ټکی دا و چې دغه عوامو خلکو ناسمې مفکورې وي د وینې په هکله باندې چې یو شخص نه بل شخص ته ورکول کېږي د هغې په باندې هم پوه شوئ چې دا وینه په دې ارثیت کې رول نه لري چې دغه ارثي څه شی صفتونه ولیږدوي او هغه ځینې عقیدې چې ځوانان واده وکړي کوم مشخصات ماشوم ولري په دې باندې هم پوه شوئ او هغه مورګانې چې میندې چې عمر زیات وي واده وکړي د هغې په ماشومانو کې کومې نیمګړتیاوې لیدل کېږي په ده باندې هم تاسو پوه شوئ نو ډېر خلاص په دا څلور پنځو ټکي کې مې دا درس تاسو ته خلاص کړ او په اهمیت هم پوه شوئ چې تاسو هغه شجره چې د کورنۍ لیدل کېږي هغې کې هم ځینې نیمګړتیاوې چې په هغه معلل کې دي هغه هم پکې پیدا کېږي او په همغه د نامنظمه کروموزومونو یا بېنظمي کروموزومونو کې هم کارول کېږي دغه شجره نو تاسو په دې باندې وپوهېدلی په دې لس باندې ټول خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ هم ګرځېدلی وي اوس راځو د راتلونکي درس ته به تاسو دوه کلمې به زده کړئ دوه کلمې څه دي هغه دوه کلمو سوال به زه تاسو ته ولیکم چې یو سوال به دا دی چې تاسو د راتلونکي ورځې دپاره یو دوه مریضیانې ارثي صفتونه چې مریضي انتقالوي هغه به تاسو پیدا کړئ دوه مریضیانې دوه مریضي چې د ناروغه الیل په وسیله څه کېږي لیږدول کېږي چې د ناروغه الیل په وسیله منځته راځي دا به تاسې لیکئ بل به دا لیکئ چې هغه یو به دا لیکئ چې په هغه میندو کې چې عمر زیات وي که ماشوم منځته راشي کوم تغییرات پکې لیدل کېږي په هغو میندو کې چې عمر زیات وي په ماشوم کې کوم صحیح ده کوم تغییرات منځته راځي دا به تاسې کورنۍ دنده یې چې تاسې به یې بلې ورځې ته راوړئ دوه مریضیانې چې د ناروغه الیل په وسیله باندې لیږدول کېږي هغه به لیکئ چې او بل به په هغه میندو کې چې عمر زیات وي په ماشوم کې یعنې په نوي ماشوم کې چې پیدا کېږي د هغې کې کوم تغییرات کوم بدلونونه منځته راځي دا به تاسې کورنۍ دنده ده بیا به په راتلونکي ورځو کې ولیکئ ښه هم د درس په اهمیت پوه شوئ هم د درس په موخو باندې پوه شوئ چې د دې درس موخه څه شی وه او تاسو ته هم کورنۍ دنده درکړله خدای دې وکړي چې تاسې دغه کورنۍ دنده په صحیح وجه سرته ورسوئ تر بیا مو علی عمل شه د خدای په امان